ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو د کندوز ملي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن شنبه د 1440 سپوږمیز کال د محرم الحرام د میاشتې څلورمه د 1405 لمریز کال د غبرګول یا جوزا دیرشمه چې د 2024 زیږدیز کال د جون میاشتې شلمې نیټې سره سمون لري. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. زه شعیب افغان یم. د کندوز ولایت اوسیدونکي پاکستان ته د هیواد دفاع وزارت د هغه ګواښ ملاتړ کوي چې پر بنسټ یې له دې وروسته د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پوځي رژیم هر هڅه په نطفه کې شنډېږي. تفصیل یې د محمود الله چوال په راپور کې. د پاکستان پوځي رژیم ته د هیواد د دفاع وزارت تازه خبرداری. د هیواد د دفاع وزارت وایي له دې وروسته به د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پوځي رژیم هره شومه هڅه په نطفه کې له منځه وړل کیږي. له دې سره هم مهاله د کندوز ولایت اوسیدونکي د دفاع وزارت د یاد ګواښ او خبرداري ملاتړ او هرکلی کوي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی عمر فاروق د اسلامي امارت له دې دریځ څخه ملاتړ څرګندوي او ژمنه کوي چې په هر حالت کې به د خپل نظام او امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ پاتې شي. از پیام وزیر صاحب دفاع را که شنیدیم بسیار بسیار خوشی میکنیم. خوشحال شدیم که وزارت دفاع ما پاکستان هشدار داده، برای پاکستان اخطار داده. ما از این اظهاراتشان احساس خوشی میکنیم و در آینده این ظلمی که پاکستان بالای هموطنان ما میکنه این بی پاسخ نخواهد ماند. د دې ولایت یو تن بل اوسیدونکی عبدالله احمدي په وینا پاکستانی رژیم تل په افغانستان کې بې ګناه ښځې، ماشومان او عامه بنسټونه په نښه کړي او په دې ډول یې د افغانستان هوایی حریم نقض کړی دی. پاکستان دشمن سابقه ماست. با بالای ما شب و روز عملات خود انجام دادن، ما به پاسخ بودیم، پاسخی برشان ندادیم. ولیکن وزیر صاحب دفاع که صحبت کردن، صحبتایشان بالایشان عملی کنن، خیلی خوش میشیم. ما د هیواد دفاع وزارت داسې مهال د پاکستان پوځي رژیم ته دغه خبرداری ورکوي چې تیره جمعه شپه د اسلامي امارت هوایي ځواک د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د خوارجو په یو شمیر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او له منځه یې وړي دي. کندوز کې د کورني تاوتریخوالي او شپږ کلنه قضیه حل شوه. نور حال زموږ د همکار په راپور کې. د کندوز ولایت د امر بالمعروف او نهي المنکر ریاست مسؤل وایي چې په دغه ولایت کې د کورني تاوتریخوالي یوه شپږ کلنه قضیه په عادلانه او سوله ییز ډول حل و فصل شوه. د دغه ولایت د امر بالمعروف او نهي المنکر ریاست ویان بریالی حقانی وایي چې یادې کورنۍ په خپلو کې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به له هر ډول ظلم او کورني تاوتریخوالي ډډه کوي او په خوښۍ سره به ژوند ته دوام ورکوي. کندوز ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست د خپلو هڅو په دوام یو ځل بیا یو شپږ کلن کورني تاوتریخوالی په مصالحه بدل کړ. یاد کورني تاوتریخوالی چې له کلونو راهیسې موجود و، وروسته له هغه جدي اقدام ترسره سو چې یاد ادارې ته خبر ورسېده. جانبین ادارې ته راوغوښتل سو. وروسته د زیاتو توصیو څخه یاد کورني تاوتریخوالی مصالحه بدل سو. بلخوا د کندوز ولایت اوسیدونکي د دغه ریاست د مبلغینو او محتسبینو د دغه ګام ستاینه کوي. دوی وایي چې د داسې قضیو په حل کېدو سره په ټولنه کې کورنی تاوتریخوالی کمیږي او د کورنۍ ترمنځ سوله ییزه فضا رامنځته کیږي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی روح الله په دې اړه داسې وایي. د محتسبینو لخوا نه کومه د تاوتریخوالي قضیه چې وه دا څو کاله دغه په ښه ډول سره حل کړه. موږ د دوی نه ډېره زیاته مننه کوو چې همداسې د خلکو مشکلات چې په هر عرصه کې دوی مشکلات ته رسېدنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادې ادارې د معلوماتو له مخې تېر کال هم په دغه ولایت کې د میراث، کورني تاوتریخوالي او نفقې لسګونه پیښې په عادلانه ډول حل و فصل شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په سیاسي او د سولې ټینګښت چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي له مرستیالې روزمیری دی کارلو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. بشپړ جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي روزمیری ډیکارلو سره ټلیفوني خبري او مکالمه کړې ده. د افغانستان د اسلامي امارت خارجه وزارت د خبرې شوی خبرپاڼې پر بنسټ دواړو لوریو اړمنو او بیوزلو افغانانو ته د بشري او انساني مرستو د رسولو او د مرستو کومکو د بهیر د لا غزمنتیا پر دارو چارو بحث او خبري کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې اغری ډیکارلو د بشري هڅو لپاره د افغانستان د اسلامي امارت د لوري د چمتو شویو اسانتیاو او همکاریو ستاینه کړې او دا د مرستو کومکو د خپل وخت او غزمن ویش لپاره مهمه او اړینه بللې ده. همداراز د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي په افغانستان کې د یوناما اړوند ورستیو پرمختګونو او د ملګرو ملتونو د روانو چټکو هڅو په اړه معلومات هم شریک کړي دي. په ورته مهال سیاسي شنونکي سید مقدم امین د یوناما د ماموریت د غزیدو په حق وایي دا ډول هلې ځلې د افغانستان د تدریجي بیا ادغام لپاره په نړیواله ټولنه کې مثبتې او ګټورې بلل کېدای شي. گام مثبتی برداشته شد در شورای امنیت سازمان ملل متحد. یعنی یوناما میتونه نقش خوبی داشته باشه و واقعیت‌ها را متناسب با شرایط و شورای امنیت گزارش بدهد و راهکارهایی را برای حل چالش‌هایی که وجود دارد در سطح ملی و بین المللی مستندسازی کند و یک راه حلی که بتونه افغانستان در سیستم جهانی وصل کنه. یوناما میتونه که در این بخش نقش خوبی ایفا کنه. لبل خو سیاسي کارپو سید اکبرخان سیال وای د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمن په بیلابیلو برخو وارسو کې د مرستو همکاریو پراختیا ډیره اړینه ده. امارت اسلامي او د نړیوالو سازمانونو یا یوناما ترمنځ کومې ټلیفوني خبرې کیږي او دا خبرې ډېرې د تسهیلاتو یا د بشري مرستو د سہولتونو د مهیا کولو لپاره وي. نو دا بهتره ده چې موږ اساسي برخې باندې ډېر تمرکز ولرو، ډېر کار وکړو ترڅو دا روان کړکېچ چې په افغانستان کې اقتصادي کمی ستونزې مشکلات چې دي دغه اقتصادي ستونزو د حل لپاره یو لاره ورته پیدا. د افغانستان د اسلامي امارت د باندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال د ټلیفوني خبري او مکالمې په داسې محل کې کیږي چې د روان زیږدیز کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ډېرې رایو په ګټلو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی حکومتي پلاوی یوناما ماموریت د وسنی جوړښت په ساتلو سره د یو بل کال لپاره غځولې ده. د لوړ زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د قزاقستان د علومو لوړ زده کړو وزیر سره د انلاین ناستې په ترڅ کې د دوه اړخیزو علمي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. بشپړ حال یې په راپور کې. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د قزاقستان د علومو او لوړو زده کړو وزیر سایا سات نوربیک سره د انلاین ناستې په ترڅ کې د دوه اړخیزو علمي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د لوړو زده کړو وزارت د خپاره شوو معلوماتو په اساس په دغه ناسته کې دواړو لورو د نورو علمي موضوعاتو ترڅنګ په څېړنیزه برخه کې د اوبو، خوړو او اقلیمي بدلونونو پر ستونزو هر اړخیز بحث شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي وایي چې د لوړو زده کړو وزیر ویلي دي چې د اوبو، خوراکي توکو له کمښت او اقلیمي ستونزو څخه لا ولاړې شوې ننګونې د افغانستان اسلامي امارت د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای لري او په دې برخه کې جدي او دوامدار کار روان دی. د لوړو زده کړو وزیر همدارنګه د قزاقستان د لوړو زده کړو له وزیر څخه وغوښتل چې د ګډو علمي او څېړنیزو برنامو په برخه کې افغانستان ته د قزاقستاني استادانو د لیږلو، د افغان استادانو د ظرفیت لوړولو او د افغانستان په پوهنتونونو کې د څېړنیزو مرکزونو د جوړولو په موخه همکاري وکړي. په دغه ناسته کې دواړو لورو د نورو علمي موضوعاتو ترڅنګ په څېړنیزه برخه کې د اوبو، خوړو او اقلیمي بدلونونو پر ستونزو هر اړخیز بحث وکړ. د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر صاحب وویل چې د اوبو، خوراکي توکو له کمښت او اقلیمي ستونزو څخه راولاړې شوې ننګونې چې افغانستان د څو لسیزو تحمیل شویو جګړو له امله ورسره لاس و ګریوان پاتې شوی، د افغانستان اسلامي امارت د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای لري او په دې برخه کې جدي او دوامداره کار روان دی. د لوړو زده کړو وزارت ویان زیاتوي چې د قزاقستان د علومو او لوړو زده کړو وزیر همدارنګه په کابل پوهنتون کې د اوبو د څېړنیز مرکز د جوړېدو په اړه خبرې وکړې او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. په یاده ناسته کې د قزاقستان د علومو او لوړو زده کړو وزیر د دغه ناستې له جوړېدو څخه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ ویل زموږ اساسي تمرکز د اوبو، خوړو او اقلیمي بدلونو پر ستونزو دی چې دواړه ملکونه ورسره مخامخ دي. د قزاقستان د علومو او لوړو زده کړو وزیر همدارنګه په کابل پوهنتون کې د اوبو
د څېړنیز مرکز د جوړولو په اړه خبرې وکړې او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. په ورته وخت کې د پوهنتونونو یو شمېر استادان د افغان استادانو د ظرفیت لوړولو او د هیواد په پوهنتونونو کې د څېړنیزو مرکزونو د جوړولو په برخه کې د قزاقستان همکارۍ مهمې بولي. د پوهنتون استاد فضل رحیم رحیمی په اړه داسې وایي: ایجاد مراکز تحقیقی، توجه به لابراتوارها و مراکز تخصصی در نهادهای تحصیلی کشور یعنی از موارد مهم همکاری‌ها و دید بازدیدها حساب می‌شود. از سوی دیگر نهادهای تحصیلی کشور، کادرهای علمی نهادها و اساتید و مربیان ما یعنی در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگر نیازمند ارتقا و ظرفیت سازی و زمینه سازی در سطوح مختلف، ارتقای استادان به درجه‌های ماستری و دکترا، دید بازدید متخصصین کشور دوست از نهادهای تحصیلی کشور، از پوهنتون‌های خصوصی و دولتی به خصوص پوهنتون کابل در شرایط کنونی نهایت مهم و ارزنده بوده و ما دید بازدیدها را به خیر و فلاح هر دو کشور می‌دانیم. د یادونې وړ ده چې افغانستان او قزاقستان له پخوا راهیسې د علمي، تحصیلي او د افغانستان د لوړو زده کړو د پیاوړتیا په برخو کې د همکارۍ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې په ډانه کې ګڼې همکارۍ هم ترسره شوي دي. د غزنی پکتیکا لوی لارې مسافر او موټر چلونکي د یادې لارې د بیا رغونې چارو د ګڼنتوب غوښتنه کوي. له غزنی ولایت څخه زموږ همکار راپور راکوي. د غزنی پکتیکا لوی لار چې د غزنی لاندړ ولسوالۍ څخه هم تیریږي، د دې لارې د بیا رغولو کارونه تیر کال د اسلامي امارت له لورې پیل شوي. اوس د دې لارې مسافر او موټر چلونکي وایي د دې لارې د جوړېدو کارونه دي ګړندي شي. موټر چلونکی حاجي الدین محمد داسې وویل: دا لار ډیره خرابه ده، کله پوټي کله جمپونه موټر کې ولاړې، لوی موټر کې چپسي بار یې ولیدلی، خلک ډیر په دقت دي، په ډیر په تکلیف دي، ډیر په زحمت باندې دي. خدای دې وکړي دا سړک زر تر زره پورې د موږ حکومت جوړ کړي او صحیح اساسي جوړ کړي. د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکي نور محمد وویل په دې لاره د پکتیکا او غزنی ولایت میشتو ولسونو ته اسانتیا رامنځته کیږي، باید کارونه یې چټک شي. پکتیکا ولایت غزنی طرف ته آمد کیږي، خلک مریضان راوړي، مشکلات لري. د غزنی خلک پکتیکا ته ځي راځي، دا باید جوړه سي، زر تر زره جوړه سي. یو کال تقریبا ووت. په همدې حال کې د دغه سړک د جوړولو د پروژې مسؤل انجینر فضل رحمان جواد وایي د دې لارې د ترمیم او بیا رغولو کارونه به په راتلونکو 3 میاشتو کې بشپړ شي. د دغه سړک تقریبا 40 نه تر 15 پورې هغه وختګیرې پر مثلا اکټیویټي چې مثلا زیات وخت نیسي هغه بشپړې شوي دي، یا هم ډېرې کمې 5% 10% پاتې دي. یوازې طبقات دي چې انشاءالله په 2 الی 3 میاشتو کې د پروژې د ختم پورې به موږ د درانه هیوادوالو خدمت ته وړاندې کړو او د دې ګټې اخیستنې ته به یې وسپارو. باید وویل شي چې د غزني او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لویې لارې د اساسي بیا رغونې چارې تیر کال اقرب میاشت کې د 145 میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوې. خلک وایي کارونه یې ورو روان دي او د ژر بشپړېدو غوښتنه یې کوي. د میدان وردګو ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلین وایي سږ کال په دغه ولایت کې د ورښتونو او واورې ورېدو له امله د نورو حاصلاتو سربیره د شاتو تولیداتو کې هم نږدې 10% زیاتوالی راغلی. په خپل موسم کې د بارانونو او واورې ورېدل نه یوازې د بزګرانو او مالدارانو لپاره هیله بښونکي او ګټور دي، بلکې د شاتو مچیو فارم لرونکو لپاره هم د خوښۍ او ښو تولیداتو زیری دی. د میدان وردګو ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د حیواني روغتیا مالدارۍ امیر محمد الله شهیدزی وایي روان کال د کافي اندازه ورښتونو له امله اټکل کیږي چې تر 10% د شاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راشي. سږکال تولیدات د زنبوردارۍ بخش کې زیات دي. تیر کال 58,880 کیلو تولید درلوده، کېدای شي سږکال یې ځکه حاصلات ښه دي او اوس موږ چې موسم ته ګورو، موسم په ګلانو کې هم تغیرات راغلي دي، نو د موږ 20 نه تر 10% حاصلاتو کې تغییر به راسي. د شاتو فارم لرونکي هم وایي تیرو کلونو ته په کتو روان کال یې د شاتو په تولید او د مچیو په تکثیر کې څو چنده زیاتوالی راغلی او زیاتوي چې روان کال به د شاتو ښه تولید ولري. د مچیو فارم لرونکی شاه محمود وایي د شاتو عامل د هوا د بارانو کال چې وي هغه زیاتوالی په هغه وخت کې د ګل چې ګل د غره کې ګل پیدا شي او سالي وي هغه شیره پیدا کوي او سالي
او اصل زیات کیږي. سگ بیخي ان شاء الله په د پلان حال کې خو جزې وینم په کالو کې سگ کال کده. محمد نعیم هم د شاتو د مچیو فارم لري. دی هم وایي روان کال یې د مچیو تکثیر ښه شوی. علت دا شی ده چې سالي سر هر شی برابرېږي. د مچۍ دپاره ګل ښه پاک راځي، باران یې مینځي، سترۍ زیاتې ګل. یعنې له نورو کلونو نسبت په روز کال یې مونږ بیخي اصل کشي نه ده تر کړې. ساکه خدای مهربانه ده چې 2 وارې 3 وارې تر وسي. بل فارم لرونکی عبدالمالک وایي موږ د دولت نه د مصنوعي شاتو غوښتنه دا ده چې مطلب د مصنوعي شات بودی بند سي، چې بند نه سي موږ کاروبار په ټاپه راودرو. چې دلته د سړک باندې داسې زیاتره وخت تېروي د مصنوعي شات کیلو په 80 روپۍ هم چیغې وایي، په 90 روپۍ هم چیغې وایي، اول 200 وایي، اخر کې 80 سي 90 سي. د میدان وردګ ولایت کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي وخت نه وخت د فارم لرونکو د روزنې او هڅونې په موخه سیمینارونه په لاره کوي چې د تولیداتو په زیاتوالي کې مثبت رول لوبولی. اوس هم څولن کورنۍ او بهرني خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغانستان ته د قزاقستان پلاوي د سفر موخه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم لوړول دي. ښاغلي عزیزي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دواړه هیوادونه په پام کې لري چې د سوداګرۍ کچه 3 میلیارډ ډالرو ته لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د قزاقستان لومړي وزیر مرستیال او ملي اقتصاد وزیر په مشرۍ د قزاقستان لوړپوړی پلاوی کابل ته راغلی او بیلابیلو سکتورونو کې به پانګونه وکړي. د ټولګټو وزارت وایي د 1440 هجري قمري کال په پرتله په 1440 کال کې د اوسپنې پلې له لارې ټول ټال 2,602,419 میټریک ټنه انتقالات شوي چې 2.9 لوړوالی کوي. یاد وزارت ویلي دغه اندازه انتقالات د حیرتان، قینې، تورغونډۍ بندرونو او خواف، هرات اوسپنې پټلۍ له لارې شوي دي. ټولګټو وزارت دغه راز ویلي د موده کې ټول ټال 6,019 ټنه سوداګریز توکي ترانزیت او صادر شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، وریجې، کچالو، کاڼي ډبرې، د هندوانو تخم، نخود، مس او د انارو جوس دي. د معلوماتو له مخې په 1440 هجري قمري کال کې له همدې لارې 4,202,000 میټریک ټنه انتقالات شوي وو چې په 1440 کال کې د وړم کال په پرتله 2.9 زیاتوالی کوي. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د منظم پلان جوړونې، دوامداره څارنې، ترانسپورټي زیربناو پراختیا او خدماتو ښه والي له لارې سوداګرو ته لا اړینې اسانتیاوې چمتو کړي. د قانون او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې نظر رحیمي او خان وزیر په نوم شرکتونو سره د بامیان ولایت کیاکا ولنګ ولسوالۍ اوسپنې کان 15 کیلومتر مربع مساحت کې اندنې قرارداد لاسلیک کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دغه شرکتونه به د 10% حق امتیاز سره په یاد کان کې 438 میلیون 901 افغانۍ پانګونه کوي. د دغه کان قرارداد د قانون د اصول او طرز العملونو سره سم د 10 کلونو لپاره ورکړل شوی دی. د قرارداد مطابق به یا شرکتونه په کور ودانونه د 10% پروسس ترڅنګ په مستقیم او غیر مستقیم ډول لسګونه تنو ته د کار زمینه هم برابروي. د کونړ امنیه قومندانۍ وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت د پیش درې ولسوالۍ اړوند مټینی سیمه کې د ګرانبیر لرګیو د قاچاق مخه نیولې ده. د یادې قومندانۍ ویاند فرید دهقان وایي چې دغه لرګیو 2 قاچاق کوونکي هم له 2 ډاټسن موټرو سره نیول شوي دي. همدارنګه د کونړ امنیه قومندان مولوي ضیاءالحق حامد د طبیعي شتمنۍ او ساتنې او غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو پر لا جدي اقداماتو ټینګار کوي. بهرنیو رسنیو خبر ورکړی چې د بډ فورس ویل شرکت پورې اړوند 2 ریلګاډو د ټکر له امله د ریلګاډي چلوونکی وژل شوی او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه 13 ورځ رامنځته شوې چې 88 تنه برسیرن ټپیان شوي او 11 نور هغو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر دغه پیښه اندېښنونکې بللې. د دیکتاتورۍ بله پیښه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې پولیسو 40 لرونکي وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. سکای نیوز خبر ورکړی چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د 2 اونیو اعتراضونو پر مهال 40 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان ونیول شوي دي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر اویډ کوپر د لبنان په تړاو د اسرائیلي رژیم د امنیت وزیر ایتمار بن ګویر څرګندونې غندلي او هغه یې کرکجن او ویرونکې بللي دي. نوموړي د ایکس په یو پوسټ کې له اسرائیل او حزب الله غوښتي چې په لبنان کې اوربند ته درناوی وکړي او د ټولو ملکي وګړو خوندیتوب تضمین کړي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې د ایتمار بن ګویر د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړي چې د لبنان په سویل کې د 4 اسرائیلي پوځیانو له وژل کېدو وروسته یې ویلي وو چې ټول لبنان باید وسوځول شي. او د پای خبر همدا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د میریلند ایالت په جونیټ انډرو
روز پوځي اډه کې د قطر له لوري د ډال شوي بوینګ 940 الوتکې د نندارې پر مهال ویلي چې د روان مریض کال په لړ کې ترکیې او یو ځل بیا چین ته سفر کوي. ټرمپ د دې سفرونو کره نیټه نه ده پټه کړې، خو یوازې د چین سفر په اړه دومره ویلي چې نوموړی به یوه لوی کنفرانس کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته سفر وکړي. د کندوز ملي راډیو درنو اورېدونکو دا د دې ساعت مهم خبرونه چې موږ تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا هم په لوی بخښونکي سپېڅلي الله تعالی سپارم. الله مو مل شه. دا د باتورانو کور